السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ګرانو پښتنو خویندو او وروڼو، مشرانو او کوچنیانو، هیله لرم چې تر دې دمه تاسو روغ او جوړ یاست. په دغې ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې څرنګه موږ کولی شو چې بغیر له پلی سټور نه ستاسو پلی سټور کیدای شي کله کار کوي کله نه کوي، نو څرنګه موږ بغیر له پلی سټور نه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. یعنې هغه اپلیکیشن چې په پلی سټور کې ډاونلوډ کېدا مشکل وي، د انټرنیټ مشکل وي یا بل ځای، څرنګه موږ ډایرکټ له پلی سټور نه ډاونلوډ کړو. نو راځو د ویډیو په طرف باندې. لومړی به تاسو خپل یا د هر ځای تاسو مطلب د ګوګل له لارې د هر سایټ له لارې به تاسو خپل ګوګل به مطلب لومړی خلاص کړئ. دلته به ولیکئ اپ ټو ډاون، نه دا د لاندې چې راغی همدا به ولیکئ. نو دا به سرچ کړئ. نو د دې لاندې چې تاسو ته ښکارېږي اپ ټو ډاون، په همدې به کلیک پسې وکړئ. په دې مو کله کلیک وکړو مینې دې ته دلته د سرچ علامه ښکاري. دلته همداسې نور هم زیات شیان همداسې له مخکې نه موجود دي. که تاسو غواړئ چې څه شی ډاونلوډ کړئ نو داسې به دلته راسئ او له همدې ځای نه به سرچ ورکړئ. مطلب زه غواړم چې ډاونلوډ کړم فیسبوک، همداسې به یې سرچ کړئ. دلته به ښکته راسئ. دلته تاسو ته فیسبوک کې رالی لایټ فیسبوک ته غواړئ، په همدې به په دا فیسبوک هم کلیک وکړئ. د دې ځای نه به ښکته راسئ. دلته تا ته لیکلی دي لایټس ورژن، مطلب ته دا د فیسبوک چې دا اوس نوی اپډیټ شوی ده، د همدې فیسبوک ورژن غواړې که زوړ هم ته کولی شې ترلاسه کړې. همدلته نه ده اولډ ورژن، په همدې به کلیک وکړې. دلته چې کله رالې نو دلته تا ته ورژن یې درکوي. مطلب دغه ورژن چې ده د مخته ته کولی شي چې د 2019 ورژن فیسبوک هم ته کولی شي چې ډاونلوډ کړې. دلته چې کله ته رالې سی مور به کلیک وکړه، مطلب زه به دغه کلیک کوم. دا ورژن چې ده 350 MB ده. له دې ځای نه چې ته همداسې کلیک وکړې، په دې ځای کې خلکو ته مشکل وي، دوی کلیک وکړي همداسې صفحه نه ورته راځي. نو تا ته لومړی داسې بله صفحه درکوي، ورې به ته یوازې الاوډ ورکړي. کله چې ته الاوډ ورکړي نو بیا تاسو ته په همداسې ډول باندې راځي. په یونې موبایل کې همداسې په اټومیټیک ډول باندې ډاونلوډ راځي. کله چې ته له پاسه خپله صفحه ډسپلی مطلب زه دلته اوکې کوم، دلته زما ډاونلوډ سټارټ شو. تاسو دا له پاسه همداسې راکش کړئ، دلته به ستاسو ډاونلوډ شروع وي. همدا وینئ چې همدا د ډاونلوډ شو. له دې ځای نه ته غواړې اوپن که انسټالولی یې شي. مطلب دا چې دا ډېر زوړ ورژن ده، د ما موبایل ته کار نه ورکوي. مطلب زه غواړم چې دا به اوس موږ چیرې په خپله میمري کې پیدا کوو. نو دلته تاسو مکمل موبایل ډسپلی ته راسئ. له همدې ځای نه به تاسو فایل منیجر پیدا کړئ. په چا کې فایل منیجر وي، په چا کې مای سټوریج وي، په چا کې څه شی وي، نو ته به په مای فایل باندې کلیک وکړې. فایلز په انټرنل سټوریج ته کلیک وکړو نو دلته به د ډاونلوډ په نامه باندې همدا ده. یعنې دا ما ډاونلوډ کړی ده د اګست په 22 په 8 بجې 2 منټه باندې، یعنې دا د امنون ورځ ده. نو دا زموږ موبایل ته کار نه ورکوي، ولې نه ده چې دا ډېر زوړ ورژن ده. نو په همدې طریقه باندې ته کولی شې چې لومړی د ګوګل سرچ ته لاړ شې. په هایلایټ ډول باندې زه تاسو ته ښایم. د ګوګل سرچ ته به راسې، مطلب ګوګل که ته هر ځای غواړې چې پیدا یې کړې، په همدې ځای کې به ورته ولیکې اپ ټو ډاون. اپ ټو ډاون په نامه باندې یو اپلیکیشن ده. کله چې هغه اپلیکیشن ته ډاونلوډ کړې نو ستا په موبایل کې بس ته دوباره په ګوګل په لیکلو کې ته ورته ضرورت نه لرې. مطلب زه غواړم چې د اپ ټو ډاون اپلیکیشن ډاونلوډ کړم خپل موبایل ته، هغه د پلی سټور په ډول باندې کار کوي. اپ ټو ډاون سټور، مطلب په همدې ځای باندې کلیک وکړه. دا اپ ټو ډاون سټور دلته به ښکته راسي، لاټس ورژن بیا وغواړې. لاټس ورژن وروسته به ته ښکته راسي فری ډاونلوډ. فری یعنې وړیا، مفت. داسې اپلیکیشن یې د زموږ په ملک کې کار نه کوي، زه په خارج ملک یم، په اروپو باندې دي. مطلب دا دلته ډاونلوډ رایسو، همدا ده. دا فیسبوک چې موږ مخته ډاونلوډ کړو کار نه کوي، له همدې ځای نه زه ډیلیټ کوم. نو دا انسټال کوو، په انسټال باندې کلیک کوو. نو دا تاسو په داسې ډول باندې کار درکوي لکه پلی سټور.
دلته په ډن باندې کلیک کوو له همدې ځای نه مکمل وځو موږ همدلته موږ اوس هغه غواړو اپ ټو ډاون همدا اپلیکیشن په ډول د پلی سټور په شکل باندې تاسو ته په خپله اکسپټ باندې کلیک کوو فینیش الله باندې کلیک کوو مطلب اجازه ورکوو په همدې کې موږ کولی شو چې اپلیکیشن یې په اسانه ډول باندې لاندې واټساپ ته غواړې په ټیک ټاک ته غواړې چې ډاونلوډ کړې همداسې دا ډاونلوډ یې کلیک پې وکړه نو بس ډاونلوډ به ستا سټارټ شي بس همدا د ډاونلوډ سټارټ شو له همدې ځای نه ډېره اسانه طریقه ده نه له تا نه د جیمیل اکاونټ غواړي نه هېڅ غواړي نو ویډیو نن دومره وه ډېره زیاته اوږده سوه هیله لرم چې د خوښې وړ مې وګرځي زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ